بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په تیر لیکچرونو کې موږ د اف او ایلس سټیټمنټ په اړه زده کړه وکړه. که چیرته زموږ سره یو کنډیشنز وو، هغه وخت کې موږ له اف سټیټمنټ څخه ګټه پورته کوله. په دغه لیکچر کې موږ به ایلس اف سټیټمنټ په اړه زده کړه وکړو. یعنی که چیرته زموږ سره د یو څخه زیات کنډیشنز موجود وي، په هغه وخت کې موږ کولی شو چې اف سره ایلس اف سټیټمنټ هم وکاروو ترڅو هغه ملټیپل کنډیشنز چیک شي او کنټرول شي. دوستانو، ایلس اف سټیټمنټ چې کوم ده، دغه هم د اف په څیر لومړی کنډیشنز چې کوي. که چیرته هغه کنډیشن ټرو، هغې څخه وروسته کوډ اکزیکیوټ کوي، کوم چې د هغې په باډي کې پروته. دغه چې ده د اف سټیټمنټ څخه وروسته موږ لیکو. او که چیرته اف سټیټمنټ کې چې کوم کنډیشنز فالز وي، بیا هغې څخه وروسته ده اکزیکیوټ کیږي. یعنی لومړی اف سټیټمنټ چې ده هغه چیک کیږي. که اف سټیټمنټ کې کوم کنډیشنز ده هغه فالز وي، بیا کنټرول ایلس اف ده سټیټمنټ ته ځي. دوستانو، ایلس اف سټیټمنټ چې ده د ایلس سټیټمنټ څخه موږ باید مخکې ولیکو. که سنټیکس ته موږ راشو، دوستانو دلته تاسو کتلی شئ چې لومړی موږ ایلس اف کیورډز لیکو، هغې څخه وروسته موږ کنډیشنز د سمال بریکټس په منځ کې لیکو. که چیرې دغه کنډیشنز ټرو وي، بیا د هغه په باډي کې چې کوم کوډ وي هغه اکزیکیوټ کیږي. دوستانو، تاسو په یاد ساتئ باډي چې ده موږ همیشه په کرلی بریکټس کې لیکو. او که چیرته دلته سنګل سټیټمنټ وي، بیا د کرلی بریکټس ته ضرورت نشته ده، خو ستاسو همیشه لیکئ. او که ملټیپل لاینز وي، یعنی یو څخه زیات لاین وي یا سټیټمنټس وي، هغه وخت کې بیا د کرلی بریکټ لیکل حتما دي او ضروري دي. دوستانو، که چیرته دغه کنډیشنز فالس وي، بیا د کنټرول چې ده د ایلس اف باډي ته نه ځي. موږ کولی شو چې ملټیپلز ایلس اف څخه ګټه پورته کړو. یعنی موږ کولی شو چې د ایلس اف چې دی د یو څخه زیات ځلې ولیکو یا په تکراري ډول یې ولیکو. دوستانو، ډیمو دپاره زموږ ویژوال سټوډیو ته دلته زما الریډي یو کوډ لیکلی ده چې لومړی کنسول ډاټ رایټ لاین ته ویلي چې ما ته دغه میسج پرنټ کړه. یعنی پلیز انټر یور مارکس. هغه نمرې چې ستا په امتحان کې وړي دي هغه انټر کړه. بیا ما یو ویریبل اخیستی ده ای په نوم چې ډیټا ټایپ یې انټ ده. او کله چې ستاسو هغه عدد انټر کړئ، نمرې مو انټر کړئ، کنسول ډاټ ریډ لاین به ریډ کړي ایز ا سټرنګ. نو سټرنګ په شکل کې به یې ریډ کړي. نو زما ته خو انټیجر پکار ده، نو د هغې په خاطر ما له پارس فنکشن څخه ګټه پورته کړې. پارس داسې یو فنکشن ده چې سټرنګ څه شي ته انټیجر ته کوي اړوي یا یې کنورټ کوي. کله چې دا انټیجر ته واوښته، بیا هغې نه ما وروسته ده ای چې کوم دلته زما سره ویریبل ته هغه ته اساین کړی ده، یعنی اساین کوم. لومړی ستاسو ته وایي چې یو عدد انټر کوي. کله چې انټر کوي، کنسول ډاټ ریډ لاین یې ریډ کوي، پارس چې هغه بیرته انټیجر ته کنورټ کوي، یعنی اړوي، او هغې څخه وروسته یې ای ته اساین کوي. دوستانو، اف کې زه ورته وایم چې که چیرته هغه عدد چې ستاسو انټر کړی ده کوم چې په ای کې پروت ده هغه له 90 څخه لوی وي یا مساوي وي، ته بیا ما ته پرنټ کړه څه شی ایکسلنټ پرنټ کړه. که چیرته دغه کنډیشنز فالز وي، بیا زه ورته وایم چې ته کنټرول چیرته دی باید لاړ شي، د ایلس اف ته دی لاړ شي. ایلس اف کې زه ورته وایم که چیرته ای کې چې کوم ویلیو یا عدد پروته هغه له 80 څخه لوی وي یا مساوي وي، بیا ما ته څه پرنټ کړه ویری ګود. او بیا دوهم ایلس اف څخه ما ګټه پورته کړې. دوهم ایلس اف ته زه وایم که چیرته په ای کې کوم عدد پروت وي هغه د 80 څخه لوی وي یا مساوي، بیا ما ته څه پرنټ کړه، ته ما ته پرنټ کړه ګوډ. بیا دریم ځل هم ما ایلس اف کارولی دی. یعنی دلته څه کولی شم چې ملټیپل ټایمز ایلس اف وکاروم، یعنی ایلس اف څخه ګټه پورته کوم. او دریم ځل کې ما ورته لیکه 80 څخه لوی وي یا مساوي وي، ته ما ته ولیکه چې یو آر پاسډ. که بیا دغه یو کنډیشن هم ټرو نه وي، نو زه بیا ایلس برخې ته وایم چې ته خپل کار وکړه، او ته بیا ما ته ولیکه چې سوري یو آر فیلډ. دغه میسج کنسول ډاټ ریډ لاین په مرسته ما ته څه شي کړه پرنټ کړه. دوستانو، دلته چې کله تاسو عدد پرنټ کوئ، لومړی د اف سټیټمنټ څه شي کېږي، دغه کې کنډیشن چې کېږي. که دغه کنډیشنز ټرو، نو بیا زما ته ایکسلنټ لیکي، او دا نور یو برخه هم نه ایکزیکیوټ کېږي. که چیرته دغه کنډیشنز فالز وي، بیا دغه لومړی ایلس اف څه شي کېږي، کنډیشنز چې کېږي. که چیرې دغه کنډیشنز ټرو شو، نو بیا دا نور د دوهم، دریم او د ایلس برخه نه ایکزیکیوټ کېږي. یعنی د ایلس اف او ایلس اف او ایلس برخه نه ایکزیکیوټ کېږي، او دلته کنټرول نه ځي. او که چیرې دغه فالز و، بیا د دوهم ایلس اف کې کنډیشن چې کېږي. که دغه هم فالز و، بیا د دریم ایلس اف کې کنډیشن چې کېږي. که چیرې دغه ټرو و، نو بیا دغه میسج ما ته پرنټ کوي، او کنټرول ایلس برخې ته نه ځي. که چیرته دغه څلور کنډیشن، یعنی اف ایلس اف
بیا هم ایلس اف بیا هم ایلس اف دا ټولو کې کنډیشنز فالز نو بیا دا ایلس برخه څه کیږي ایگزیکیوټ کیږي دوستانو زه دغه کوډ ایگزیکیوټ کیدو لپاره په سٹارټ بټن باندې کلیک کوم تر څو تاسو وګورئ دلته زما ته میسج ښکاره شو دا لومړی کنسول ډاټ رایټ لاین په مرسته چې پلیز انټر یور مارکس زما مارکس دي 55 دوستانو که دا 55 سوري زه دلته لیکم 95 تر څو زه ستاسو ته وښیم چې دا لومړی کنډیشن څه شی کیږي ټرو کیږي یعنی 95 چې دا لوی ده له 90 څخه نو دغه کنډیشنز دغه حالت کې ماته څه شي پرنټ شي ایکسلنټ نو نور ټولې برخې به څه شي اګنور شي دلته به هیڅ کنټرول نه ځي دغه به نه ایگزیکیوټ کیږي یعنی رن کیږي زما ته څه شی ولیکل ایکسلنټ دوهم ځل زه ځم دوهم ځل زه ستاسو ښایم چې زه دلته 81 لیکم یعنی یو اتیا دا لومړی کنډیشن خو به چیک شي دا یو اتیا چې دي نو له 90 څخه نه لوی ده او نه مساوي ده نه د 90 مساوي ده نو دغه کنډیشنز به څه شي فالس شي کنټرول به دې ته راشي کله چې دلته چیک شي چې A کې چې کوم عدد پروت له اتیاو څخه لوی ده هو نو د دې په باډي کې چې کوم کوډ پروت هغه به ماته ایگزیکیوټ شي یعنی ماته به ولیکي چې ویری ګود دلته زما ته کنسول ډاټ رایټ لاین په مرسته دغه میسج پرنټ کو یعنی ویری ګود دوستانو دا دوهم ایلس اف دریم ایلس اف او د ایلس برخ یعنی په باډي کې چې کوم کوډونه پراته دي هغه به څه شي اګنور شي هلته به کنټرول نه ځي یعنی هر هغه کنډیشنز چې ټرو شو هغې په باډي کې چې کوم میسج پروته هغه به څه شي مونږ ته ډسپلی شي یا به هغه کوډ چې کوم هلته پروته ایگزیکیوټ شي او نور کنډیشنزونه به نه چکیږي او نه به ایلس برخې ته کنټرول ځي دوستانو دغه اوس مونږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چښتن سپارم الله مو مل شه